نن 12 بجې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غځېدلې فرضي کرښه باندې د چمن په باډر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خطر رامنځته شوه. په دې ویډیو کې به درته د دغې نښتې په اړه معلومات درکړو چې څه ډول دغه نښته رامنځته شوې ده، همدارنګه دواړو لورو ته څومره تلفات اوښتي دي. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. مننه. یا دلته دغه دی خاص ښار دی و خاص در کلي مخته ګدامونه دي نیغه ملګرو دا دی دلته خاص مرمۍ ومشتله پر چمن باندې د ملیشه ومشتله دی هغه خواستم دی خواستم دا ګول پکړته وینو راکونی. السلام علیکم. دا دی لمسایګان کړه ګولې مشته ده دغه کور دی دغه کشنین دا ایوانان دا د غټه تورغونده د پټاوسه نه ده ته وګوره موږ اوس نن پر وګورئ چې معلوم شي د پاکستان ده د افغانستان ده خلک وایي دا د افسکلي سره راوړي افسکلي سره راوړي پر کورو باندې. د ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتې فرضي کرښه یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دغه نښته د چمن پر باډر رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې د دغې نښتې اصلي لامل چې د دواړو لورو لخوا تایید شوی وي مخته نه ده راغلی، خو هغه خبره چې په سیمه ییزه کچه مطرح کیږي چې دغه لانجه یو ځل بیا د اغزن تار پر سر منځته راغلې ده. پاکستاني پوځیانو د اغزن تار د تیرولو هڅه کړې ده او افغان طالبانو یې یو ځل بیا مخه نیولې چې له امله یې جګړه منځته راغلې ده. د دغې جګړې له لوري پاکستاني لوري ته درانه تلفات اوښتي دي چې 4 عسکر یې وژل شوي دي او نور ډېر ټپیان شوي دي. همدارنګه یو طالب شهید شوی او 10 نور زخمیان دي. د پاکستاني چارواکو په وینا د پاکستان لور ته پکې 4 کسان وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. د دې نښتو له امله د چمن دروازه هم تر ساعتونو دواړو خواو ته د مسافرو او هر رقم ګاډو پر مخ تړلې پاتې شوې وه. دغه نښته نن 12 بجې د شیخ لال محمد کې د اغزن تار پر سر پیل شوې ده. شیخ لال محمد کلي ته نښتې وروسته له هغې پیښیږي چیرته چې پاکستان 2 پوستې د شوکت پوسته او الیاس پوستې په نوم فعالې دي او دغلته پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د یو د بل پر ضد درنې وسلې کارولې دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې په ختیځ لور کې هم ځینې افغانانو د پاکستان لخوا په پوله د لګول شوي تار د لرې کولو هڅې کړې دي چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د چمن د سولې هسپتال مشر ډاکټر رشید سکزي ویلي دي چې تر اوسه روغتون ته د 5 کسانو مړي او تر 15 زیات زخمیان راوړل شوي دي. اغزن تار په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام میراث ده. دغه اغزن تار هیڅ افغان ته هم د قبول وړ نه ده او هیڅ افغان یې هم نه مني او هر افغان ورته د یو خنجر په توګه ګوري چې د سینې پر سر یې تیر شوی ده. د اغزن تار قرارداد په تیر جمهوریت نظام کې د اشرف غني پر وخت کې وشو. هغه چې ویل کېږي چې د پاکستان خلاف به و، همیشه به یې د پاکستان پر خلاف نارې وهلې، خو تر ټولو ستر خیانت یې هم له افغانانو سره د اغزن تار منل و چې دغه قرارداد یې له پاکستان سره امضا کړی و او پاکستان ته یې د اغزن تار د تیرولو اجازه ورکړې وه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې له پاکستاني ځواکونو سره په کونړ کې هم ورته نښته رامنځته شوې وه، هلته چې افغان طالبانو غوښتل په سیمه کې پوستې جوړې کړي د پاکستاني ملیشې لخوا ورباندې ډزې شوې وي. د طالبانو لخوا درون ګزار ورکول شو او دغه برید په شا وتمبول شو. د کونړ دغې سیمې ته د افغانستان د سرحدونو وزارت مرستیال هم سفر کړی او له هغې سیمې څخه یې لیدنه وکړه. همدارنګه د دغې جګړې له امله ملکي تلفات هم منځته راغلي دي چې ډېر ملکي تلفات د پاکستان خواته رامنځته شوي دي او داسې ادعا کېږي چې پاکستاني پوځ وروسته د جګړې څخه قصداً په کورونو باندې درندې مرمۍ ورتوغولي چې دغه مرمۍ په ګڼمېشتو سیمو کې لګېدلي چې د دې مرمیو له امله عامو وګړو ته زیان رسېدلی ده. 2 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په دوبۍ کې د افغان تجارانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل
چې د افغانستان له لویشت خاورې څخه به دفاع کوي. هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي تر څو د افغانستان له سرحداتو څخه راتېر شي او د افغانستان له سرحداتو څخه په ډیره کلکه توګه دفاع کوي. همدارنګه څه موده مخکې د واخان سیمې ته د یو نظامي کنډک د جوړولو فیصله کړې وه چې هلته به یو نظامي کنډک جوړیږي تر څو دغه سیمه د دښمن له نفوذ څخه وساتل شي. که څه هم ځوان وزیر هلته د یو معلوم هیواد نوم نه و اخیستی، خو ظاهرا له دې څخه یې مطلب پاکستان و، ځکه چې پاکستاني ځواکونه له هغه وروسته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی په بار د افغانستان خاورې ته د تجاوز کولو نیت لري او هغه سیمې خاردار چې د تیرې دورې له هغه قراردادونو څخه چې نوی حکومت یې نه هم قانونا په منلو مکلف ده او نه هم د افغانانو د روح سره دا ښایي چې دغه ډول قراردادونه ومني. د جمهوریت د دورې لومړي ولسمشر حامد کرزي د دفتر ویان عبدالکریم خرم په خپله یو وینا کې ویلي و چې اشرف غني او 3 نورو نفرو ورسره د ډیورنډ د کرښې د امضا کولو له امله میلیونونه ډالر اخیستي. له هغې وروسته پاکستان سره دغه قرارداد امضا او د کار اجازه ورکول شوې ده. د ډیورنډ په فرضي کرښه په ډیورنډ کرښه باندې د اغزن تار غځول د اشرف غني په دوره کې د هغو کارونو له جملې څخه ده چې د اشرف غني په ټنډه به د تاریخ په اوږدو کې یو تور داغ پاتې وي او افغانانو سره یو ستره جفا ده. د ډیورنډ په فرضي کرښه دا څویم ځل ده چې دغه ډول جګړې رامنځته کیږي، له امله یې دواړو هیوادونو ته زیان اوړي. که په تیر جمهوریت کې به داسې یو جګړه رامنځته شوه، هله هوله به وه، په میډیا کې به شور و، د عسکرو عکسونه به وو. په ټوله دوره کې د پاکستان پر ضد یو عسکر لګېدلی چې د قاسم په نوم و. په میډیا کې یو حال جوړ و چې هر چا به ویل هله قاسم ده، ګوشته ده، قاسم ده، او هغه عسکر چې اوس د پاکستان د تیري جواب په ښه په نه روایي او د اغزن تار مخالفت کوي، دوی له خولې سوڼ هم نه وباسي. دا د نن هم په دغه جګړه کې یو افغان طالب په شهادت ورسید، خو لا تر اوسه یې چا نوم هم نه ده زده چې نوم یې څه و. د امارت ټول شهیدان دغسې ګمنام نوم دې واخیست په خدای ومې یاد دې طالبا، نوم دې واخیست په خدای ومې یاد دې طالبا. یا دغه دی خاص ښار دی و خاص در کلي مخ ته ګدامونه دي نیغه ملګرو داري دلته خاص مرمي ومشتله پر چمن باندې د ملیشي او طالبانو سره جنگ دی. خاص دار مرمي دلته مرسته ددان پورته شو. خاص در ګدامو یې د شنو قانون مخ ته علاقه ده.